چې زنانه زوی له کویدن کړي در په در ګرځي او په دې تکل کې بیا سهار او مازدیګر ګرځي او ماښام چې کور ته کله راشي بیا پې سر ګرځي. په دې لټون کې خو بیا ټولې علاقې لټوي او د هر یو کلي ښاریې لارې کوڅې لټوي. څوک ورته وایي زما د ترور د لور نوسۍ ناسته ده، څوک ورته وایي زما د یور د زوم لورکۍ ناسته ده او په ادمزادو کې د حسن ښاپېرۍ ناسته ده. هر چاله یې نه ورکوي هغه ورله سم ځای ګوري او خورې ورځه پې ستا د زوی په شان زلمی ګوري. چې هلته لاړه شي دا هلته خپل صفت شروع کړي، د زړه خبرې هغه دم هغه ساعت شروع کړي او بغیر د ځانه د پوره دنیا غیبت شروع کړي. د لیونتوب دمونه واچوي په روغو باندې او د وخت نه کیدي د رښتې بنیاد دروغو باندې. وایي زوی مې عربو کې 3.5 لاکه تنخواه اخلي او نیم پاکستان خو یې اغستی اوس دنیا اخلي او یوه صوبه به خپلې ښځې له جدا اخلي. نن هغه زوی له په لټون کې یم رشته ګورم او په دې لټون کې د خپل سوي زړه ټوکړه ګورم. لا ډېر وړوکی دی، لا اوس یې 14 کال دی، ګورې لا اوس یې په عربو کې 2 کال دی او دا راته ووایه چې ستا د لور 100 کال دی. نه یې ښکاره کړي دي، نه یې چېرته پټ کړي دي، نه یې نسوار کړي دي، نه یې چېرته سګرټ کړي دي. خور مې خورزه راله د ځانه لاس نیولې راکوي، رور مې ورېره راله د ځانه لاس نیولې راکوي، تره مې ترله راله د ځانه لاس نیولې راکوي. په دې رشته رانه ورندار خفه ده، یور خفه ده، یو خوا اندرور خفه ده، بل خوا رانه خور خفه ده، هم مې د خواښې خورۍ د خورزې ترور. تاسو مې خوښ شوئ ګینې نور خلک مې نه خوښېږي او زه خو دا سوچ کوم چې څوک به مې په څه خوښېږي. نو بیا ورته بله ښځه په جواب کې وایي چې د لور هغه مور چې دا خو تا ولیدل چې سمې ښځې قات تې خورې، زما په لور پسې خو ټول خلک رامات تې خورې، نن سبا ځکه میلمانه راکره زیات تې خورې. زه یې ورکوم خو پلار یې وایي د ورکولو نه ده، دا د پردي کور د لوی بوج سنبالولو نه ده. د دې په سر باندې زمونږ نه ټول خپلوان خفه دي، زما د پلار د نیا د اوښې ماماګان خفه دي، ټول کشران خفه دي، واړه مشران خفه دي. د دې په سر د سیلمنو نه دي خفه نه راځي او 2 کاله وشو چې زمونږ په دروازه نه راځي. او اوس خو مونږ ځان تللی، مونږ ګل ګانډل کړي دي او د چا به نه مونږ د خلکو نه بدل کړي دي او مونږ د وخت نه سامانونه مکمل کړي دي. پلار یې وایي زه به ورله 10 لکه روپۍ درلیږم او چې ضرورت شو دا به کور ته په غونډۍ درلیږم. د خیلخانو پورې به ټولو له ګوتۍ جوړوم، چا له ټیکه، چا له پیزوان، چا له نتکۍ جوړوم، زه ماشومانو جنکو له به مندرۍ جوړوم. زه به خپل زوم له د ټوډي موټر چابي ورکوم او لکه د مور به ورله هره خوشحالي ورکوم. او تر اوسه دا د دروازې نه بهر نه ده وتې، زمونږ د کور د دایرې نه بهر نه ده وتې، د دې ډیوډۍ او د کوڅې نه بهر نه ده وتې. نه یې موبایل، نه یې ټي وي، نه یې سیار لیدلی، نه یې دوکان، نه یې پټۍ، نه یې بازار لیدلی. په کار پوهیږي او کار کوي خو زه پې کار نه کوم، که چېرته کار تې وران شي بیا هم ورته قار نه کوم. او دا لا ماشومه ده، د دې ځان ته ازار نه کوم. دا لا ماشومه ده، د دې خو اوس 10 کال دی، اوس مې د پیو نه پرې کړي د 3 کال دی. دا لا ماشومه ده، د دې خو اوس 10 کال دی، اوس مې د پیو نه پرې کړي د 3 کال دی. یو بل ته زړونه د دې نرم شي په دې خبرو، خو بیا راتلونکی میدان ګرم شي په دې خبرو، بیا خو رشته نه شي خو شرم شي په دې خبرو. چې کویدن وشي بیا د دوانو حقیقت معلوم شي او بیا د یو بل سره مینه او محبت معلوم شي. چې واده وشي بیا یو بل پسې غیبت شروع کړي او د پاکستان د لیډرانو سیاست شروع کړي. چې واده وشي بیا یو بل پسې غیبت شروع کړي او د پاکستان د لیډرانو سیاست شروع کړي او بیا د رشتې او د خپلوۍ نه بغاوت شروع کړي. فساد ټول ښځې جوړ کړي، زوري بیا سړوله لاړ شي او د دشمنۍ بنیاد اخره کې وړوله لاړ شي. همدرد بس که نور قلار شستی نه جوړیږي، نور د دې خلکو نه کینار شستی نه جوړیږي او د دینه بیل په بله لار شستی نه جوړیږي. همدرد دا خلک په دې خبرو څه پوهیږي، ښه پې پوهیږي خو په دې خبرو نه پوهیږي.